مختاره کړه دغسې هم که د ده په قول یې وکړو العیاذ بالله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې مخ مبارک ته یې وکړو دغه دی د ده زړه خوشي شو دا خوشحاله شو لیکن هغه لاینې د ده هغه د شروع کس شو د ده پر مخ باندې د ده مخې ورڅپونه څپونه چې برته یې لاندې پر مخ باندې د دې ظالم د دې کافر راوګرځېد دا د دنیا سزا شوه او د آخرت سزا دا ده چې ابد الابد غالبا د بدر په غزا کې په 2 کال د هجرت دغه دواړه مردار او دا دواړه حالات چې د مسلمانانو حالات او ابد الابد زندګي خرابه شوله د هغه دوزخ به ورکول کېږي چې دا به همیشه د همیشه د اداره ته نه خلاصېږي دا به دوی خوشحاله وي چې یا لیتني کنت ترابا ای افسوس زما کش چې زه نن خاورې وای خو دغه عذاب راله نه وای امام غزالي رحمت الله علیه لیکي چې د کافر و د مشرک په حق چې د دوزخ به دومره سزا او دومره وخت دوی ته به سزا ورکول کېږي چې یو کافر و مشرک به دا تمنا وکړي او دا به دوی خوشحالي ښکاره کړي چې که چیرې داسې راته وویل شي چې مځکه تر اسمانه پورې د خاشخاشو د دانو ډکه شي په کال کې مرغه راځي یوه دانه وړي دا په کروړو په اربو کلونه دا ختم شي او بیا زه د دوزخو ته وځم لا به هم زه د اختر ورځ وای خو لیکن دومره کروړونه کلونه د دوزخ عذاب بیا هم نه ختم کېږي او ابد الابد زندګي دا به د ده په عذاب کې نه به مرګ وي نه به خاورې کېدل وي نه به ختم کېدل وي په دغه وجه نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وعام مسلمانانو ته دا خطاب کوي چې لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل مالک الا تقی او کواقات وایي ملګرتیا مه کوه ای مخاطبه ای هر سړی لیکن د هغه چا سره کوه چې هغه مؤمن مسلمان یې پکار او ستا مال وګوډی دې نه وخوري لیکن تقوادار او نیک سړی دې وخوري د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه مشوره وغوښتله چې یا رسول الله زه د کوم چا سره یاري واشنایي کوم او د کوم چا سره دوستي و تعلق ساتم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې 3 صفته پکښې وي د هغه چا سره یاري واشنایي کوه یو دا صفت چې کوم وخت دی ووینې و تا ته خدای په یاد درځي د ده لیدلو سره مسلمانانو وروڼو دوی دغه اوله خبره چې عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ته نبي کریم صلی الله علیه وسلم مشوره ورکړې ده چې د ده د لیدلو سره و تا ته خدای په یاد درځي دوم دا شی پکښې وي چې د دوی خبرې د سره شروع کړي ستا په علم کې زیاتوب راځي او دیني معلومات یې زیاتېږي دویمه خبره دا عمل پکښې وي چې د ده عمل ته ووینې تا ته آخرت په یاد دی نو دوی فکر وکړي دوی سوچ وکړي چې په اوس وخت کې دغه درېیم صفت او دغه درېیمه خبره دا 3 کارونه په اوس وخت کې په چا کې شته دا په دغه خلکو کې شته خبرو ته ګورې سره یو د وخت پوره کړي نو کوشته دې ورته وکړي راباندې شي کار اوس هم په دغه ورته که دغه ځای کې دوی فکر وکړي چې زموږ په علاقه کې 3 کسه سره ولاړ 3 ټولې پارټۍ سره ولاړ د 3 قسمو خلکو مقابله ده یو قسم خلک هغه دي چې دوی سوچ فکر وکړي خپل ځان په خپله قاضي کړي چې دغه علما کرام د جمعیت علما اسلام ملګري دا څه بدې کښې دي که څوم د 15مې صدۍ خلک دي لیکن په مقابله کې یې کم خلک ولاړ هغه خلک ولاړ دي د هغه پارټۍ خلک چې زموږ وروستۍ شهیدانو ته به مردار ویله او زموږ وروستۍ مهاجر وروڼو ته به تښتېدلي ویله دا دواړه د سرو جنډۍ والا د چا پوره سره جنډۍ وي د چا دا پوره سره سکور وي د چا دا نیمګوشته وي یو به زموږ شهیدانو ته څه ویل او زموږ مهاجر وروڼو ته به څه ویله او موږ وروستۍ علماو او زموږ وروستۍ نیکانو ته څه وایي یا اوس وخت چې دوی کوم کوڅو کې کوم مجلسونه او کومې جلسې کوي زموږ وروستۍ نازولي طالبان او هغه نازک ګلان چې سړی په یاد باندې سړي ته ژړا ورځي دا ګلان پر دغه لار باندې د دا بېدینو خلکو په مقابله کې دوی په شهادت رسېدلي دوی اوس ملایانو صوفیانو نیکان ته ایښي دي خالص یې طالبان په مخه راکښتي
او هغه طالبان چې هغه تقریبا د اسلام په تاریخ کې به د دوی نوم لیکلی لکه ملا ګورجان مرحوم هغه پسې رقم غلطې پروپاګنډې او چپه خبرې کوي یا په طالبانو په علماو کې چپه ورسته خبرې کوي. ما څو میاشتې مخکې دغه خلکو ته په نیکمتي سره مشوره ورکړې ده چې په هر نامه یادېږي چې د ملایانو سره کومه مقابله ده او موږ که دلته کمزوري د دیندارو خلکو د طالبانو د دنده مه وهئ. ما مخکې هم درته ویلي دي چې ونې چې موږ در ژره باره نه شئ چې دغه لار کې مې څه کار دی د خدای په خاطر زما سره څه کومک وکړه. د طالبانو که درته پام شلو یا به نه په چمن کې شپه په ارامه سره تېره کړې نه به په بل ځای کې شپه په ارامه سره تېره کړې. یا د طالبانو دشمنان یا د طالبانو هغه مقابلین هغه ته د ځان سره ملګري کوې یا د هغه سپاره شو د هغه حفاظت کوې. د علماو مقابله پرېږدئ. اوسې عامو مسلمانانو ته مې دا مشوره ده چې کوم څوک د علماو موافق دي هغه خو دې د خدای شکریه ادا کړي. د نونو څه مخ په ایسته د دا خلکو خبرې هم مخته کښېږدئ د علماء کرامو خبرې هم مخته کښېږدئ چې خپل ځان قاضي کړي د دغه علماو په مشوره او په خبرو باندې عمل وکړي د علماو سره ملګرتیا وکړي. خصوصا دا امتحان چې سبا او بل سبا را روان دی د اوس دا کتاب اوسې ته غوړولی دی پر کتاب باندې ټاپه ووایي خالص په دې خاطر چې خدای ستا د دین او ستا د اسلام دین دعوه کړي او ستا د اسلام قانون راولي. نور نه موږ دې ته نه موږ دا خبره ځین غواړو چې موږ ته دې سکیمونه راوړي او یا موږ ته دې سړکان را جوړ کړي یا بل څه وکړي خالص په دې خاطر باندې چې خدای ستا د دین دعوه کړي د توتکي قدر وس باید چې موږ د دوی سره وکړو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي په ګرمو اوښکو حق راتللی نشي حق د سرو وینو اوبه خور غواړي حق په اساني چا موندلی نه دي حق په اسانه چا موندلی نه دي حق قرباني مدام د سر غواړي. دا و د جمعیت علماء اسلام تحصیل چمن امیر مولانا عبدالحمید صاحب. اوس زه دعوت ورکوم